سمیع الله ګران صاحب ډېره مننه کوم. ابوذره دانش صاحب ناست دی، راشد خان دغې ته سلامونه او احترامات. سمیع الله ګران صاحب چې څنګه وویل چې په اول ځل مشاعره ده په سوات کې، نو واقعي چې زه سوات ته په اول ځل مشاعرې له راغلی یم او دغه شعرونه تاسو خو به ډېر اورېدلي وي، یو چې د سوات شي جانان او بل موسم ښکلی دی. دغه حوالې سره اکثر ما نه ملګري تپوس کوي یاره د سوات یو چې د سوات شي جانان او بل موسم ښکلی دی که نه. نو زه ورته اکثر به دغه یو خبره کوم چې ښکلا او مینه د سوات کې د پېژنګلو یا داسې څوک دي، نو زه به ورته دغه یو خبره کوم چې مینه او ښایست چې کوم وي دا د پېژنګلو محتاجه نه وي. سوات په موږ هسې ګران دی، ډېر ښکلي خلک دي، مینه ناک خلک دي، نو ډېره ډېره مننه یې کومه. او د هغې فایده دا وشوه چې ما سره د سوات حوالې سره کوم شعرونه دي نن به در سره هغه شریک کړم. دانش صاحب شعرونه دي چې د مینې کات ته راغاړه وځه، د مینې کات ته راغاړه وځه، جانانه سوات ته راغاړه وځه، د مینې کات ته راغاړه وځه، جانانه سوات ته راغاړه وځه، او د لرې ګورې د لرې ګورم څنګه ملاقات ته راغاړه وځه، د لرې ګورې د لرې ګورم څنګه ملاقات ته راغاړه وځه، او راته راپېښ ضرورت د مینې د حد نه زیات ته راغاړه وځه. او دانش صاحب له تعصب پاک ته مذهب زمونږه، له تعصب پاک ته مذهب زمونږه، او هم له ذات ته راغاړه وځه. او دغه نور څو شعرونه چې ښکلې ځوانۍ ته ګوره، سخت خوارۍ ته ګوره، سترګې څنګه تشریح کړم خو بس پیالۍ ته ګوره، او چا ویل هغه څنګه ده ما ویل سپوږمۍ ته ګوره. مننه مننه. ښکلې ځوانۍ ته ګوره، سخت خوارۍ ته ګوره، سترګې څنګه تشریح کړم خو بس پیالۍ ته ګوره، چا ویل هغه څنګه ده ما ویل سپوږمۍ ته ګوره. یاره رسوا مې نه کړې یاره جولۍ ته ګوره، مشاله هیر مې نه کړې مشاله خدای ته ګوره. او په طواف پسې طواف کوي سړیه، په طواف پسې طواف کوي سړیه، او نور کارونه ټول خلاف کوي سړیه، او ته جوړې مننه. او په طواف پسې طواف کوي سړیه، نور کارونه ټول خلاف کوي سړیه، او ته جوړې د سوات په چکر تلې نه چې کسی د کوئی کاف کوي سړیه. مننه. ته جوړې د سوات په چکر تلې نه چې کسی د کوئی کاف کوي سړیه، او ژوند کې یو نشه ده جي هغه راله ښه ده جي، زه په امن پایمه جنګ نه مې توبه ده جي، تور او سپین جدا جدا دا څنګه نظریه ده جي، تور او سپین جدا جدا دا څنګه نظریه ده جي. او ژوند زمونږ څه دی خو فلم دی ډرامه ده جي، او پلار مې نه شهید او مور زمونږ مړه ده جي. پلار مې مننه، پلار مې ډېره مننه، پلار مې نه شهید او مور زمونږ مړه ده جي، سوات کې هغه باغ چې و هلته اوس مورچه ده جي. مننه مننه، ډېره مننه، ډېره مهرباني. پلار مې نه شهید او مور زمونږ مړه ده جي، سوات کې هغه باغ چې و هلته اوس مورچه ده جي. او زړه د چا ازار نه کړې زړه هم یو کعبه ده جي، او ستا مشال به هلته وي وړاندې مې کده ده جي. او دا یو څو شعرونه وامه چې د اوسني هلکان، د اوسني هلکان سم جنتي هلکان، چنار چنار جنکۍ دنګ دنګني هلکان، مسافرو ته سپاري خپله ځواني هلکان. دانش صاحب وایي چې د اوسني ښکلي دي که پخواني هلکان، د اوسني ښکلي دي که پخواني هلکان، ځان په ګډا وژني مړه په غني هلکان، ځان په ګډا وژني مړه په غني هلکان، مشاله یار ته وایي ستا شاعري هلکان. دغه څو شعرونه ووایي.
د راشد خان فرمایش دی او دانش صاحب ته دغه شعرونه ډالۍ وي چې جام وي که پیاله شراب ما ته کړئ ډالۍ شراب زه د بنګو بوټی یم ته هم لیونی شراب بانګ وای ټپي کوي سکلی دی جینۍ شراب بانګ وای ټپي کوي سکلی دی جینۍ شراب موږ سره پیسه نشته کیږي په روپۍ شراب استا خولې خولې بدن ساسي په مرۍ شراب ګډ په د کوثر کوو بیا ورپسې پای شراب او ته چې مشال ولیدې زرې ویل هی شراب. ډېره مننه. د اخري شعرونو باندې اجازت اخلم چې ما ته دي منظور اوبه وي که د انګور اوبه ما ته دي منظور اوبه وي که د انګور اوبه تندې نه وجلم زوی راکړې راته لور اوبه تندې نه وجلم زوی راکړې راته لور اوبه ستا په اننګوخ کې ساسي په تنور اوبه ستا خجخه ستا په اننګوخ کې ساسي په تنور اوبه او ستا مشال به روغ شي خو راوړه د سرور اوبه. اخري فرمایش ترې هغه ورکومه چې ښکلی دی سم ښکلی دی زما صنم ښکلی دی لور د هوا ښکلی ده زوی د ادم ښکلی دی یو چې د سواد شي جانان بلې موسم ښکلی دی او مسافرۍ له مزه پتا خو چم ښکلی دی او زما ټوپک بدی شي ما ته قلم ښکلی دی او چاته ویل د مشال تصویر خو سم ښکلی دی. ډېره مهرباني. یو جهان مننه.